سلامونه. زه ډاکټر نوید خپلواک یم. د بحث موضوع مو د ډکو میتیازو په سمه توګه نه خالي کېدل. ښه، په تشناب کې زور وهل او سره له فزیکي زورونو بیا هم ډکې میتیازې په سمه توګه نه خالي کېږي، یا د کولمې نه خالي کېدل یا نه تشېدل. ورسره د ډکو میتیازو په تخلیه کې مقعدي دردونه، وینې کېدل او حتی په ځینې حالاتو کې بهر راوتل. د مقعدي کانال عفونتونه او جراثیم. او یوه غټه غلطي چې ناروغان یې کوي، هغه په خپل سر د قبضیت درمل کارول دي چې لګزټیو ابیوز منځته راځي. یعنې د قبضیت درمل د اوږدې مودې دپاره که چیرې په خپل سر کاروو، د مقعد سري کېدل، د بواسیر ناروغیو ته لاره هوارول او انورکټل فیسولایزیشن منځته راځي. ګورئ، اډاپټیشن وت لګزټیو که چیرې زموږ کولمه د دغه موادو یا د دغه قبضیت ضد درملو سره توافق وکړي، لیزي کولون یا یوه تنبله کولمه جوړیږي چې بیا غټې کولمې خپل فعالیتونه سم سر ته نه رسوي، عادت شوي وي. یعنې چې وایي کارغه د زرکې تګ کاوه خپلې هیر که. موږ کولمه د قبض په دواګانو عادت کړه او بیا کولمه په سمه توګه فعالیت نه کوي. حال دا چې قطعا دغه درملو ته ضرورت نه وي، ځکه ناروغي قبض نه ده، ریکټل ایواکویشن ډسارډر یا د ریکټم نه خالي کېدل، د ډکو میتیازو نه تخلیه کېدل. ښه، ګورئ، دا ریکټم یا د غټو کولمو آخري برخه ده یا لاندنۍ برخه 12 تر 15 سانتي متره پورې اوږدوالی لري او ټمپرري سټوریج ایریا فار سټولز. د ډکو میتیازو دپاره یو موقتي تمځای ده. د خپلو مخصوصو موټلیټي یا حرکاتو په واسطه ډکې میتیازې له ریکټم نه لاندې مقعدي کانال ته پاس کوي. د دغه پاس کېدو لپاره دوه حرکته لري، MMC او پرسټالسیز یا موجي یا مارپیچه حرکات چې د مستقیما د اعصابو لخوا کنټرولېږي. ګورئ، دا زموږ کولمه دا ریکټم ده یا د کولمو لاندنۍ برخه، دا انټرنل انل سفنکټر یا د مقعدي کانال داخلي حلقه ده. اکسټرنل انل سفنکټر یا د مقعدي کانال بیرونی حلقه یا په عامه اصطلاح نیشین. ګورئ، ریلکسیشن اف انټرنل سفنکټر د مقعدي کانال داخلي حلقه باید ریلکس شي، شل شي، بیا ډکې میتیاز اجازه لري چې راشي تر بیرونه پورې. ریلکسیشن اف ایکسټرنل انل سفنکټر یا د مقعدي کانال بیرونی حلقه یا نیشین باید شل شي، یو څه ریلکس شي چې ډکې میتیازو ته اجازه ورکړي چې بهر ته راووځي. د ډکو میتیازو دغه عمل د اعصابو د خوا او د اعصابو د رګونو د خوا په ظریف او دقیق ډول کنټرولېږي. ګورئ، فارډیفیکیشن کوارډینیشن اف موومنټس د تخلیه دپاره د حرکاتو هماهنګي په کم ځای کې، په ریکټم کې، په مقعدي کانال کې، په مقعدي سفنکټرونو کې ډیره مهمه ده. که دغه هماهنګي نه وي، ناروغ زور وهي او د زور وهلو په ترڅ کې بیا نورې ناروغۍ جوړوي. یعنې د مقعد سري کېدلو ته موږ بیا انل فشر وایو چې ډکو میتیازو کې لږ وینه او ډیر دردونه وي. که چیرې هماهنګي په سمه توګه ونه شوه، ډسکوارډینیشن اف موټیلیټي منځته راغله، دغسې حالت کې یو بله ناروغي جوړیږي چې موږ ورته ډسساینرجیک ډیفیکیشن وایو. یعنې ریکټم حرکت کړی وي، ډکې میتیازو ته حرکت ورکړی وي، ولې د مقعد داخلي حلقه نه وازیږي. دلته ناروغ څه کوي؟ سټرینینګ ډیورینګ ډیفیکیشن، د تخلیې په وخت کې د زورونه وهي، سټرینینګ کوي. او دغه زور وهل د بواسیر په ناروغۍ، د انورکټل فیسټولایزیشن، د مقعد د سري کېدو یا د انل فشر پر ناروغي انسان اخته کوي چې بیا تر جراحۍ او مطلوب و نامطلوب جراحۍ پورې رسیږو. د ډکو میتیازو دغه پروسه د اعصابو د خوا تنظیمیږي. ګورئ، د سکرم نه د پوډنډل په نامه یو عصبي رګ راځي. دغه رګ په دوه شاخو تقسیمیږي. یو برخه یې د مقعد بیرونی حلقه یا ایکسټرنل انل سفنکټر کنټرولوي، او یو شاخه چې انفیریر ریکټل نرو نومیږي، هغه مستقیما راځي د خاذري لګن عضلات، هغه کنټرولوي او د تخلیه په وخت کې ریلکس کوي. هر ډول any type of damage، هر ډول ناروغي او تکلیف په دغه رګونو کې، که چیرې د ډایبیټیز یا شکر یا د فشار د وجې یا ملټیپل سکلیروسس د وجې وي یا د کوم حادثې د وجې، RED یا ریکټل ایواکویشن ډسارډر جوړي.
ګورئ د L1 او L2 د ملا د تیر څخه یو عصبي شبکه راغلی ده د سمپاتیک نرو چینل په نامو، بله د پاراسمپاتیک په نامو د سکرم نه راغلی ده او دا ټول د ډکو میتیازو دغه تخلیه کنټرولوي. د دوی دپاره د لګزټیو دواګانې باید ونه کاروو چې ناروغي قبض نه ده. مننه.